نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي. ابراهیم علیه السلام رسۍ راواغسته او چاړه یې راواغسته. نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وی بابا چې الالی مې که نه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط، هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه، هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې. او پلاره ما چې الالی نو ما پړ مخ سملوه، ما پړ مخ سملوه، ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی، ته زما سترګو ته ګورې او زه ستا سترګو ته ګورم او طرز دې راباندې راشي چېرته چاړه ونه چلی. ما پړ مخې سمله وه چې زما سترګې نه ویني، زما مخ نه ویني، چې چاړه ازاده وچلې چې الله درنه رضا شي. نو ما ستونې ستاغ مه سملوه، هسې نه چې ما تا یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا راباندې طرز راځي او ته چاړه نه شي چلولی. الله ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غېږې ماشوم په مکه کې پرېښود او واپس ترې لاړ شام ته. نو بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. تماشه به یې کوله چې یاره بچی مې پرېښی دی د بیبي سره چې په څه حالت کې به نو هر کال به د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. نو یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړو، وی الله دا ابراهیم چې په دې خپل زوی ډېر مین دی، دا ابراهیم په دې خپل زوی ډېر مین دی، په دې سپینه ږیره باندې هر کال د هغې شان د راځي مکې ته د هغه ملاقات لره. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو دا ابراهیم چې څومره په دې خپل زوی باندې مین دی که نه د دې نه زیات په ما باندې مین دی. ابراهیم علیه السلام چې څومره په دې خپل بچي اسماعیل علیه السلام مین دی د دې نه زیات دی په ما باندې مین دی. او تاسو ورته ګورئ. نو چې یو کال ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام ملاقات له، نو اتمه ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو، د اتمې ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د شپې ورته الله تبارک وتعالی په خوب کې وایي ابراهیم پاسه زوی دې حلال که. ابراهیم علیه السلام مطلب دا و چې الله تبارک وتعالی زما نه قرباني غواړي، نو چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه د الله په نوم باندې. نو چې شپې له اوده شو نو په نخمه ذوالحجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویلی کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال که قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه، کېدای شي الله زما نه نوره قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو، په خوب کې ورته ویلی شي وي ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال که ته اوښان حلالی، زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم، زوی دې حلال که. چې سحر شو د لوی اختر دا ورځ 10مه ذوالحجه وه، چې سحر شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي. نو سحر خپلې بیبي ته وی هاجري بیبي ته وی هاجري دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو، اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده او بچی دی، نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلالولو له ورکړي، نو خبره ورته ښکاره نه کړه. خو مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو د اسماعیل سنبال کا. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چېرته ځي نو مور ورله مخ لاسو کې نوي کپړې ورته ورواچي سنبالي کې سر وله منګس کې وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړی راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله، چاړه یې راواغسته او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو د کوره ووتل. اوس د اسمان نه فرشتې تماشه کوي الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو. فرشتې حیرانه دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي. دلته شیطان سره فکر پیدا شو کو چېرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو به ډېره غټه رسوایي وشي.
شیطان خپل کار شروع کو. روایتو کې راځي وایي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي له راغې. ای هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چرته بوستو؟ هاجره بیبي ورته وایي او ما ته پته ده د چا خواله په میلمستیا باندې ځي. بوډۍ ورته وایي د شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وی نه د چا خواله په میلمستیا باندې نه ځي علالولو له یې بوستو. هاجره بیبي ورته وایي تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالوي دا ته څه وایي؟ نو دا ابلیس ورته وایي چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی. وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه یې حلالوي. نو هاجره بیبي ورته څه وایي؟ وایي کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده. چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده هاجره دې هم قرباني کړي دا ورته هم تیاره ده. اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی. اوس دلته کې د وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره. و اسماعیله چېرته ځې؟ د پلار سره مې روان یم چا له میلمستیا له ځو. په میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام ورته وایي بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کړي. نو شیطان ورته وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام وړوکی دی هغه ورله جواب ورکوي وایي چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده. شیطان دغلته هم ناکامه شو. د ابراهیم علیه السلام له راغې د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وایي و ابراهیمه ما خو وایي چې ته هوښیار سړی یې ته خو ډېر کمعقل سړی وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالي نه روان کړی دی. خو دا خبره یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحي د پیغمبر خوب څه دا وحي. نو شیطان ورته وایي ته ما وایي چې ته هوښیار سړی ته خو ډېر کمعقل سړی وختې په خوبونو چا زامن حلال کړي دي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام ته دوکه ورکړې وه. دا خو هغه لعین دی. نو ابراهیم علیه السلام داسې کاڼي راواغستل او دی پې وویشتو. دی پې څه کو وویشتو 7 کاڼو باندې وویشتو د مینا په مقام کې. چې لږ مخې له لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام ګزارونه وکړو. بیا چې لږ مخې له لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام د کاڼو څه وکړو ګزارونه وکړو. حاجیان چې حج له لاړ شي که نه شیطانان په کاڼو ولو. څه ولو؟ شیطانان په کاڼو. 3 شیطانان دي. دا هغه 3 ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام شیطان په کاڼو ویشتی و. الله تبارک وتعالی ته د ابراهیم علیه السلام هغه ادا خوښه شوې ده تر قیامته پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته تازه کوي. هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته د ابراهیم علیه السلام تازه کوي. نو حاجیان لاړ شي او شیطانان په کاڼو ولي. په دغه ورځ باندې د شیطان رسوایي کیږي. چې مینا ته ورسېدل که نه نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وفرمیل یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچوړیا ما خو خوب لیدلی دی چې زه تا حلالوم ما ته ستا د قربانۍ حکم شوی دی نو فانظر ماذا ترى ستا پکې څه رایي دی؟ ما ته خو دا وحی شوی ده ما ته خو دا حکم شوی دی چې زه تا حلال کم نو ستا رایي څه ده؟ نو اسماعیل علیه السلام ورته یا ابت افعل ماذا تأمر. ای پلاره هغه وکړه چې څه درته حکم شوی دی. د الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه. روایتو کې راځي پلاره زوی په میدان کې ولاړ دي. الله سړی چې دغې طرفونو ته لاړ شي که نه هلته کې د دغې مینا مقام سره داسې په غونډۍ کې یو مینار غونته وړوکی ځای رخ کړی دی. وایي دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راپرځولی و د قربانۍ دپاره. په هغې باندې داسې یو وړوکی ګمبد غونته رخ شوی دی. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي. ابراهیم علیه السلام رسۍ راواغسته او چاړۍ راواغسته. نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي؟ وایي بابا چې حلالۍ مې که نه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه. هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې. او پلاره ما چې حلالۍ نو ما پړ مخ سمله وه
ما پړ مخ سملوه ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی ته زما سترګو ته ګورې او زه ستا سترګو ته ګورم او طرز دې راباندې راشي چېرته چاړه ونه چلی ما پړ مخې سمله وه چې زما سترګې نه ویني زما مخ نه ویني چې چاړه آزاده وچلې چې الله درنه رضا شي نو ما ستونې ستا غمه سمله وه هسې نه چې ما تا یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا راباندې ترس راځي او ته چاړه نه شي چلولی الله ډېر عجیبه امتحان دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځمکې ته راتاو کو فتله للجبین په تندي باندې راتاو کو او چې کله راتاو کو خپې لاسې ورته وتړل او ابراهیم علیه السلام چاړه تیره کړه او د اسماعیل علیه السلام په مرۍ یا په سټې کېښودله چړې له چې زور ورکوي چړه چلی خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحی وکړه ای چړې کو د اسماعیل د یو ویښته ضایع کو زما ذمهواره تی ابراهیم علیه السلام چړې له زور ورکوي چاړه کار نه کوي الله ابراهیم علیه السلام خفه شو پریشانه شو چې زما نه خو د الله حکم پاتې کېږي چاړه خو غوڅول نه کوي خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهیمه ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وغورځولې که نه ته چې نمرود ورته وغورځولې الله ورته یو ځل ویلي وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه ور په تا باندې ګلې ګلزار شو الله ما ته سل زله حکم وکړو چې د اسماعیل یو ویښته ضایع نه کړي نو زه به یې څنګه ضایع کړم ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهیم یخ شه هغه یخ وګرځېدو ما ته سل زله حکم وشو چې د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي زه څنګه د اسماعیل ویښته غوڅ کړم الله ابراهیم علیه السلام وایي دا چاړه راواغسته که نه هغې خو غوڅول نه کول کله د دې دا تیری څوکه د اسماعیل علیه السلام په دې سټ باندې داسې کېښوده او د خپل بدن دا زور یې پرې ور واچو چې دا به داسې ورننوځي او چغه یې کړه ورسره چې څنګه یې چغه کړه د شانه اواز راغی وی الله اکبر الله اکبر اسماعیل علیه السلام چې پاڅېدو او داسې شاته یې وکتل جبریل علیه السلام ولاړ دی او ګډ ورسره دی نو اسماعیل علیه السلام وویل وی لا اله الا الله ابراهیم علیه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله اکبر الله د اسمان نه اواز وکړو وی ولله الحمد دا تکبیرات التشریق دا د جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده چې کله اخترونه راشي مونږ دا تکبیرات وایو که نه ابراهیم علیه السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو خو الله د اسمانونو نه ګډ راولېږو د هغه ګډ قرباني وشوله او اسماعیل علیه السلام پاتې شو هغه ادا د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښه شوې ده چې کله هم د لوی اختر ورځ راشي که نه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیه السلام هغه یاد الله تبارک وتعالی تازه کوي